احمد مسعود تازه په یوه ویډیویي پیغام کې پر طالبانو غږ کړی چې تاسو زموږ وړاندیز نه منئ نو موږ به جګړې ته زور ورکړو او په افغانستان کې به یو ځل بیا د وینې ویالې وبهیږي. د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود له طالبانو غوښتنه کړې ده چې باید یې هغوی ومني چې طالبانو ورته منفي ځواب ویلی. د احمد مسعود داسې ښکاري چې طالبان ورته په هیڅ سترګه هم نه ګوري. احمد مسعود ویلي اوس به په افغانستان کې د وینې ویالې وبهیږي. هغه ویلي ما غوښتل چې د خبرو له لارې مشکلات حل شي خو دوی زموږ ډېر سپکاوی وکړو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود په دغه ویډیویي پیغام کې وایي چې د طالبانو د ظلم او جنایت د مخنیوي لپاره له مقاومت او درېدو پرته دوی ته بله لار نه پاتې کیږي. مسعود د خپلو خبرو په دوام کې له طالبانو سره د مخالفو سیاسي او نظامي ډلو پر یووالي او پیوستون ټینګار وکړ او ویل له هر قوم، هر مذهب او هرې ژبې څخه چې خبرې کوو، له هر ګوند او غورځنګ څخه یو د اوسنی وضعیت د بدلولو لپاره او د اوسنی وضعیت د ښه کولو لپاره موږ باید متحد او یو ځای ودرېږو. د پلار پر ځای زوی احمد مسعود څه غواړي؟ د احمد شاه مسعود د وژل کېدو کلیزه رباني د ملي اتل له افکارو او کړنو څخه الهام اخیستل. احمد مسعود د دوحې خبرې د طالبانو لپاره د واک د ترلاسه کولو په پلیټ فارم بدلی شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و د دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا خیر شریم.